که د امن دین خپور شي نو تعصب به ختم شي، قومپرستي به ورک شي، بېایماني به ختم شي، شراب څښل به ورک شي، نشې به ختم شي، بدکاري به ورک شي، زنا به ختم شي، بېحیایي به له منځه لاړه شي. د انسانانو د ستونزو تر ټولو ښه حل د هغې پیدا کوونکی الله ورکولی شي. هر انسان باید په رښتیني خدای الله باندې ایمان راوړي او د قرآن شریف په خبرو چې د ټولو خلکو لپاره دی او د محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باور وکړي، پر هغه د سلام وي. د الله په وړاندې یوازینی منل شوی دین هغه صرف اسلام دی. په پوره زړه اسلام ته داخل شئ. تاسو باور لرئ چې خدای یو دی؟ هو. تاسو باور لرئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی؟ هو. آیا څوک په تاسو باندې زور کوي چې اسلام قبول کړئ؟ نه هیڅوک ما نه مجبوره کوي. آیا دا کار په خپله خوښه کوي؟ هر څه سم دي. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. زه شاهدي ورکوم زه شاهدي ورکوم چې الله نه بغیر بل هیڅ خدای نشته چې الله نه بغیر بل هیڅ خدای نشته او محمد صلی الله علیه وسلم او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی. د الله رسول او بنده دی. ماشاءالله تاسو مسلمان شوئ. خورې آیا ته باور لري چې خدای یو دی؟ هو. آیا ته باور لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی؟ هو. آیا څوک په تا زور کوي چې اسلام ومنه؟ نه. په خپل خوښه یې کوي؟ أشهد أشهد الله أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. زه شاهدي ورکوم زه شاهدي ورکوم چې الله تعالی نه بغیر بل هیڅ خدای نشته. الله تعالی نه بغیر بل هیڅ خدای نشته. محمد صلی الله علیه وسلم د هغې رسول دی. محمد صلی الله علیه وسلم د هغې رسول دی. د الله رسول او بنده دی. ماشاءالله ته مسلمانه شوې. الله اکبر. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن الله محمدا محمد عبده عبده ورسوله. ورسوله. زه شاهدي ورکوم چې الله نه بغیر بل هیڅ خدای نشته دی. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی. ماشاءالله ډیر ښه. زه الله ته دعا کوم او دا د خوشحالۍ اوښکې دي. انشاءالله زه هیله لرم چې تاسو به یو خدای باندې باور لرئ. سمه ده؟ هو. آیا تاسو باور لرئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی؟ هو. نو آیا غواړئ د عربي په کلمې کې دا ووایئ؟ أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. زه شاهدي ورکوم زه شاهدي ورکوم چې الله نه بغیر بل هیڅ خدای نشته. محمد الله نه بغیر بل هیڅ خدای نشته. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی. زه الله ته دعا کوم چې تا ته سمه لار وښیي. آیا باور لري چې خدای یو دی؟ هو. یو خدای. آیا باور لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی؟ هو. Yes. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن الله محمدا محمد عبده عبده ورسوله. ورسوله. تكبير تكبير. نعمل ايش هذا؟ أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمد عبده عبده ورسوله. ورسوله. تكبير تكبير. آیا تاسو په نظر عیسی علیه السلام خدای دی که رسول؟ رسول دی. آیا باور لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی؟ هو. آیا منئ یې؟ هو. نو آیا غواړئ چې مسلمان شئ؟ هو. أشهد أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زه شاهدي ورکوم زه شاهدي ورکوم چې الله تعالی نه بغیر بل هیڅ څوک خدای نشته الله تعالی نه بغیر بل هیڅ خدای نشته او محمد صلی الله علیه وسلم او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رسول او بنده دی. د هغه رسول او بنده دی. آیا باور لري چې خدای یو دی؟ هو. آیا ستا په نظر د بوتانو عبادت کول غلط دي؟ غلط دي.
خوري آیا باور لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی؟ هو ماشاءالله. آیا غواړئ د عربي کلمه کې دا ووایئ؟ هو. آیا څوک په تاسو باندې زور کوي چې اسلام قبول کړئ؟ نه. آیا دا کار ته په خپله خوښه کوئ؟ هو. په خپله خوښه هیڅوک در باندې زور نه کوي؟ نه هیڅوک زور نه کوي. ماشاءالله. ځکه چې په اسلام کې په چا زور کول دا بند دي. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. زه شاهدي ورکوم زه شاهدي ورکوم چې الله تعالی نه بغیر بل هیڅ خدای نشته الله تعالی نه بغیر بل هیڅ خدای نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی. او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی. ماشاءالله.